په دې نړۍ درسونه نه یاتونو کې الله رب العالمین د لوی قدرتونو او د لوی طاقت خاوند دی. نو الله یو طرف ته خپل قدرتونه بیانوي او بل طرف ته الله رب العالمین په بندگانو چې کوم انعامات او احسانات الله کړی دي دا غي بیان کوي او دا خبره کوي چې دا الله رب العالمین منګ او تاسو داغه د قدم په قدم محتاج یو او بیا خصوصا انسان د دې رزق په معاملې کې الله ته محتاج دی. نو د رزق ډېر زراعي دي پای کې یو ذریعہ په دې سمندر کې دا بیړۍ روانول دی لومبې دا نو دا د الله د قدرت غوړې لوی نه خدا سمندر تاسو کې اکثر مرګرو یا لګو مرګرو لیدلی وي یو عظیم د الله د قدرت یو نه خوي او بدق شان او قدم په قدم دوبه او چپی قرآن شریف کې الله وی د غرونو اسی خدا الله رب العالمین عجیبا قدرت او طاقت دی او د انسان د پاره هر یو شیز د فیدی جوړ کړی وي په دغه سمندر کې بیړۍ الله مسخر کړی دا د الله د قدرت بل نه کړه او بیا په دغه بیړۍ باندې آغا د رسول الله مبارک وخو ترنن وخو الی یوم القیامه په بیړو باندې خلق لګیاوی د رزق آغا دغه په مارکو کوي زراعي په دغه کوي نو زمونږ زیات تر غره د رزق هغه چې کم بندوبست هغه په دغه دریابي دغه باندې کی چې وته ایکسپورټ امپورټ وته وي او دا په دغه کې روان وي د دنیا دا سامان چې ته ویني غره د دې یو حصہ مونږ ته په دې اوچ ملاوي ګو درې حصے غره باغی باندې را رواني او چې بیا کوم ملکونو سره سوتي بندرګاه وته کو سوتي انګلیش کې وته سوتي سیکوپ خاصیپور دا خبردار شي سباله ده په پد نو دا بندرګاه دا یو لوی ذریعہ وي او خدای پاک زمونږ د ملک لمرا کړی دا او زمونږ ملک چونکې بس لومبه به موږ خپل غلطي ومنو چې زمونږ د ګناهونو په وجه باندې په موږ باندې د قبیدینو د دې ملک خیرخوا خلق نه دی مسلط ګینه ستا د دې بندرګاه په وجه باندې با ستا د ملک په دنیا باندې ځلیدل کوم خلک ټول غلامان یو نو دغه بندرګاه چې دغه دغه د آمد و رفت او د ایکسپورټ او د امپورټ یو لوی ذریعہ ده الله دغه کړی دا الله دې لومبه آیت کې دغه خبره کوي چې الله رب العالمین ذات هغه ذات دی چې روانه کړی د ستاسو د پاره کیشته په دریاب کې نو دا خدای الله د قدرت وی نه خلک په کې چرته تللی نه یو خدا سي موریدلې دي چې الله د قدرت یو جیونه خوي د دې لپاره چې تاسو د الله فضل لټوي یعنی د قروزی پیدا کوي نو چې کوم ملک سره د قوی هغه ملک ور کامیاب هم دي خو ما تاسو چې زمونږه بس قسمتي دا چې زمونږ د عمل د هر قسم معدنیات او د هر قسم لوی ذخایرونه هغه ډک ته خو پس په مونږ باندې زمونږ د ګناهونو د وجه په مونږ صحیح حکمرانان ناراضي د هغې د وجه زمونږه د ملک تبو زمونږ د صوبه تبو برباد نو الله وی دا ما ستاسو د پاره ګرځولي دا د الله لوی نعمت دی نو په دې نعمت الله وی زما شکریا ادا کړئ تاسو باندې څومره رحم کوونکی او بیا الله رب العالمین وی چې تاسو ما ته قدم په قدم محتاج وئ چې کله تاسو ته ورسی په دریاب کې څه تکلیف او گیر شي په دریاب کې چې اسم دا بچ کېدو ذرایع نه وي نو اگر چې تاسو د دې بوتانو او د دې نور معبودانو باطلو لګیا عبادت کوي خو هغه وخت کې تاسو نه هیر شي الله وي او صرف ما یادوي نو چې په دغه سخته کې ما یادوي نو پدې نرمه کې ما یادوي الله وي کنه او دا حقیقت دې داسې کیږي چې سخت راشي بیا خلک د خلینه به اختیار الله کې دي به اختیار
د ابو جهل زوی عکرمه وایا رضی الله بیا رسول مسلمان شوی تختیده د مکی مکرمه ده چې فتح مکه شو زمتا موږ دا پیغمبر نه منوس پیدا کړو لاړو په دریاب جدي الاختراغ جده کې لوی دریاب دی دا سمندر دی او په بیړۍ کې کېناستو چې په بیړۍ کې کېناست به دا بیړۍ اون خطر د دریاو دا غي چپی وی مخ تاسو وی چې په دې موبایل او په دې دغم لیدلې دي چې دا غي چپی الله په قران کې وی چې د غرونو سره چپی او د بیا حقیقت دا نو چې گیر شي نه بیا را قتل ډیر ګران وي نو دی پکې گیر شو ناغي هغه خپل چې کوم معبودانو لات او عزا او منات هغه ته چې شروع کړي چې لات او عزا او منات چې کوم بیړبانو بیړې چلو هغه ته د لات او عزا او منات دا شیزونه کار نه کوي نو یې سبا کار کوي اکرام وته وې دلته د رسول الله مبارک رب کار کوي هغه یاد کې هغه الله یاد کې هغه هم بچ کوي یاره اکراموي بس وی دغه وخت کې مې چې خدای بچ کړم نو بل کار به مینی بیا به ویني چې خدای پاک داګه بیړای کې بچ کو واپس مکه مکرمه ته راغی او رسول الله مبارک تعالی د وحی په ذریعہ باندې کولو چې اکرام زوی را روان دي هغه ډېر عزت وکړ او خدای پاک بیا هغه اکرام رضی الله تعالی عنہ مسلمان نو په دریاب کې چې کله سره الله وی غیر شه بیا چاته چغه واخې نهر وخت ماته چغه واخې نو تاسو ناشکری الله وی فلما نجات کله چې تاسو د نجات درکم او د تکلیف نه اوسم منګه چغه وو او چې کله نجات مې شي بیا غي د الله د خلاف لګیای الله وی دا سمکا انسان ډیر ناشکر دی او به نورم د الله د خپل قدرتونو بیان کړی دا غره تعالی ته او ګرم ربکم رب ستاسو الذی اغذاتی یسجی چې روانه کړی دا لکم ستاسو د پارا ستاسو د فیدو د پارا الفلکا کشته فی البحر په دریاب کې روانه ده نو دا د الله د قدرت لوی نه کړه دا د صدا پارا لتابتغوا د دې د پارا چې ولټوي تاسو من فضل دا چمرات نه تجارت او د قروزی دا تاسو لګیای انه کان بكم رحیما دقیق تللا او دقیق روانی دل او دا بچ کی دل دا صرف د الله د ذات نه علاوه بل څوک نشي کولی نو انه بشک شان د خبره داده چې کان بكم دی پتا سود قرب رحیما ډیر رحم کوونکې وَإِذَا مَسَّكُمْ او هر کله چې تاسو ته ورسیږي الضر تکلیفا فی البحر پا دریاب کی نو ضل رکشی من اغا معبودان باطلت تدعون چی تاسو رابلے اغا ایر شی ختم شی الا ایا سوا دا اللہ نا بیالتا اللہ یعیدوے فلما نجاکم هر کله چی اللہ رب العالمین تاسو لنجات در کی الالبر پوچا باندی نو اعرضتم مخوالوے بیا اعراضو کے بیا نافرمانیو کے دا اللہ او دا سے پس سخت ہے کہ ہم دقا زمانگال دے دا ولی وکان الانسان کفورا دی دا انسان دیر زیاد نا شکرا دیر نا شکرا دی خودے زندقی نا شکرے نو ساتی آفا امنتم آیتا سبی خفقے گے ان یخصفا چې ډوب شي تاسو بكم تاسو جانب البر پا طرف د اوچا باندې تاسو د دین اعراض کوي چې کو تاسو په اوچا باندې ډوب شي ولی الله پوچ ډوبول نشي کولی ولی نشي کولی الله بالکل پوچم ډوبول کولی شي مثالونه مونږ ته تیمور جان پنس د قران ثابت دي قارون غیر کیا هارون په اوچا باندې غیر ک پبناس د قران ثابت تا را روانه د پښله مصیباره کی تفصیلی واقعا را روانه ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم نو دغه نو بس الله رب العالمین راوړي هغه نور واقعا بل ته وایم خو څه چلیو کا فخسفنا به وبداره الارض خسف الله اوچا زمکه وشلولا وبداره الارض پزمکه کی ورنه نوسته ډېر چجواله موسی ته موسی معاف کا علیہ السلام فما كان له من فئة
ینصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. امداد بیا چانه شو بس به نه په اوچ ځمکه دنک اوسم الله رب العالمین کوي. ډېر زلزلې منګولې دي، ډېر زلزلې چې په اوچ باندې خلک په دې ځمکه وردن نشي. الله نه قهر د څنګه دغه نه الله وی د دې نه مدغه کیږي. آیا تاسو به خوفه کیږي؟ الله وی ما سره هر قسمه طاقت شته، بشک ما سره هر قسمه طاقت شته، تاسو سره کولی شم کړی دی الله رب العالمین. نه مې بے پروا کیږي. افا امنتم آیا تاسو به خوف کیږي ان یخسفا چې اوچ ډوب شي بكم تاسو جانب البر پوچ باندې او یرسلا او یا راشی علیکم پتا سبانه حاصبا. حاصبا طوفان، خو طوفان دس دکانو طوفان. حاصبا سه حاصب سه دکانو طوفان. دا الله رب العالمین د قهرنا دغه نه بالکل کولی شي. دا غلې غټه غټه راو نه ورایس دا یو قسم کار دي کنه. او الله هذا القياس د قشان کولی شي. نو مبه پروا کېږي د دې خبرونه. الله وي ثم لا تجدوا بیا بنمونه تاسو لکم د خپل ځان د پاره وکیلا سدوس کارساس محافظه مکوي داسې. او بیا الله وي ام امنتم یا تاسو په امن کې شه تاسو ان یعیدکم چې دوباره کړی تاسو فيه تاسو په دې سمندر کې تارتن اخرى دوباره فیرسلا او راشی علیکم تاسو باندې قاصفا من الريح طوفان د هوا. قاصف طوفان سمندری طوفان راشي نو څوک هم بچي. فیغرقکم او غرق کی تاسو بما کفرتم تاسو پنا شکرې په وجه باندې. نو ثم لا تجدوا بیا بنونه لکم تاسو علینا زمو په مقابله کې به تبع عذاب سوک تپوس کوونکې څوک په زمانه تپوس الله وي کې څوک نشي کو. نو خدای دې د خپل قهر او د غضب نو ساتي. الله رب العالمین په آخرت کې وي بدبختا کوم کافری کوم مسلمانې تعالی ګوره ما لوی عزت اول در کړی دی او تا د هغه عزت نه فایده وانه غشته. ورته ما څومره څنګه پیدا کړی یو عزتمن مې پیدا کړی، عزتمن مکرم عزتمن. ولقد کرمنا بنی آدم ما عزت ورکړی دی بنی آدم ته چې اولاد د آدم دی. ګوره په هر طریقه باندې الله رب العالمین بنی آدم لوی عزت ورکړی دی. بنی آدم عزت ډیر زیات دی. ګوره د ټولو نه لوی یا خبره ده چې په دې ګوره د الله څومره مخلوقات دي. تیموره اندازې شته نشته د الله د مخلوق اندازه. موږ اخواوی دا میږي دی او دا پلان کې او دا ډنګري دا څومره چې نوې تحقیق کیږي او تاسو د خپل کوم سوشل میډیا د پدې باندې ګوره د الله د عجیبه د قدرت عجیبه زناور دي، عجیبه مارغان دي، عجیبه میږي دي، حشرات دي، کو هغه درندی دي او هغه چرندی دي او هغه پرندی دي او هغه عجیبه دي. د الله ډېر لوی مخلوق دی. په دې تمام مخلوق کې الله وی تما عزتمن پیدا کړی. تعالی ما ډېر لوی شان در کړی دی. عزت دی ولې دی؟ ګوره یو ته انساني دا د ټولو نه لوی عزت دی. دویم نمبر الله رب العالمین تعالی عقل در کړی دی. څومره ښکلي زناور دي، پرندي دي، چرندي دي، عقل یې نشته، عقل نه محروم دي. تا نه په طاقت کې هم ډېر دي. وایا اتی تا نه په طاقت کې څومره دي؟ سنډا تا نه په طاقت کې څومره دي؟ په شل کسه سنډا دینو شرا پرو چې ته اوشي بیا به په کوټو منډه انیجر صاحب څنګه لیونی کړی دی. یو میخې په دا څومره انسانانو خدای پاک دا الله مونږ ته ښایي، مونږ او تاسو ته الله رب العالمین ښایي. نو ګوره تا دا تالی عقل درکړی دی او دغه ټولې ګوره دا ستا دغه کړي دي، دا محکوم کړي دي، ستا پې حکم چلېږي. یو کس دغه د شلو غانو مهار یو ماشوم نیولي او پسې ټول روان. نو دویم نمبر یې عقل درکړی، دریم نمبر یې شکل څومره ښکلې درکړی یا څومره بهترین شکل دی ستا. بیا خوراک څومره په دې ټولو کې د ټولو نه عزتمن خوراک ستا دی د خوراک په لحاظ. بیا له ښکلې مزېدار د خبرو طاقت درکړی. شکر دی چې دا خبرې څومره ښکلې کوي لګیا یو
زما په خبره پیږي او زستا په خبره پیږم د هر قوم د پاره الله رب العالمین مختلفې ژبې دغه کړي. شیخ زنجان صاحب رحمهم الله دی وبغي په دې کیسټو کې به تاسو وې دې وخت کې په دنیا کې 4,000 ژبې ویلې کېږي. 4,000 ژبې هر سړی په خپل ژبه باندې خپل مزیدار پیک پکې وخاندي. موږ جناوي خاندل پاتې اپا کې هغه به کلی بیتی شروع کړي وي به وخاندي. نو دار چې خپل ژبه ده خپل دغه ده الله وی دا زما د قدرت لوی نشانه چې تعالی مې درکړي. نو کم انسان ډیر عزتمند او مکرم الله پیدا کړی دی او بیا دغه عزت من خراب کو د خپل رب اونه منو د خپل رب نافرمانی وکړو. نو بیا بل ځکه الله ویلی دی تاسو په دې نه هم سپاره کې تیر شو او یو ځکه بلم را روان دي چې ته ما ډیر عزتمن پیدا کړی خو چې کله د رب دا حکم اونه من کنه اولئک وایا اولئک کالانعام بیا د زناور نم زیاتې الله. نو کومنګ تاسو عزتمن کیګو مکرم کیګو نو دا په دې کې چې موږ د خپل رب ربوبیت ومنو د خپل رب حکم ومنو په دې به موږ بیا ډیر بیا تیمور جانا تو عالم ماشاءالله او قسم په خدای بیا د پرشتو نن ستالوي مقام د پرشتو نن ستا بیا لوی مقام بیا ستالوي مرتبه ده او چې تا د خپل رب ربوبیت ومنه او چې دې نه منه نو بیا د زناور او الله وی د زناور نم زیاتی مالا اولئک کالانعام پنس د قران دا خبر دو زینو کې د غالبا دو زینو کې دا یو شان د بلبل شان د خدا د زناور نم زیاتی. نو دا الله رب العالمین په دې کې دا وی او بیا اداغي نعمتونه بیان او زمونږ د علما ولقد کرمنا او پتاقی سره موږ عزت ورکړل دی بنی آدم ته وحملناهم وصار کړم دي فی البر په اوچ باندې والبحر او په دریاب باندې ورزقناهم روزي ورکو موږ دوی ته من الطیبات د پاکیزنه وفضلناهم او فضیلت موږ درکړی علی کثیر په ډیرو باندې ممن دا اغنه خلقنا چې موږ پیدا کړی تفضیلا په عزت کولو سره ته موږ بیا د ټولو نه عزتمن جوړ کړی. زموږ بعض علما وی چې په مسلمان هو پکې راغی خو بیا په مسلمان کې د ټولو نه عزتمن دا ټول علما لیکلي دي. مرجان بیا تفسیر ابن کثیر وګوره او د معارف وګوره معارف هم لیکلي ټول هم لیکلي چې بیا پکې عزتمن په مسلمانانو کې هغه دی چې سړی هغه دی چې خشته مزیداره ګیره پریخي وي طبقه در راغلی وی ګوره وته بیا باندې عزتمن کړی دی او خزه هغه چې بهترین خولي وي پریخي د سر ویکتا د خزه د پاره دا بیا عزتمن دی. دا بیا باقاعده تفاسیر لیکلي دي. د خدای شکر وباسه چې چا ګیره پریخي چانی پریخي الله ته جلاګانو کوي غواړي دا الله نه الله ورکول کړي. وفضلناهم فضیلت من درکړي تاسو علی کثیر پډیر باندې من داغه خلقنا چې من پیدا کړی تفضیلا په فضیلت ورکول الله دې پکې من راولي. صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. بیمارانو لپاره دعا وکړئ او بیا خصوصا زمونږ هغه بابو محمد عمر لاله سړي زمونږ د جمعه ډیر بې لوس او ډیر بې لالچه خدمت کې بیمار شوی سخت بیمار دی یار دعا ورته په اخلاص باندې وکړئ الله هغه صحت ورکړي. نور څومره بیماران دي الله یې ټولو بیمارانو له سره زموږ صحت ورکړي او د دواړو جهانو خیر دې الله وساتي.